مولانا صاحب کدا مراته وي چې تاسو خپل نوم څه دی؟ تاسو خو خلک د بجلیګر مولانا په نوم پیژني. ما خپل نوم محمد امیر دی او بجلیګر کې صدر کې چې دی ایم ایس بجلیګر دی کې زه 22 سال امام وم. بیا به د جلسو والا چې زما نوم په پوسټر کې ورکولو نو هغه کې به مولانا بجلیګر په نوم مشهور کړی وم. نو هغه دومره عام شو چې زما نوم چاله نه ورځي. مولانا صاحب تاسو د علم د زده کړه د کله نه شروع کړی ده؟ کوم ځای مو د علم زده کړه کړې؟ علم چې څه وخت کې ما کولو په هغه وخت کې د مدرسې نه وي. یو مولانا صاحب چې هغه د افغانستان د هرات او هغه په دیوبند کې د شاه انور شاه کشمیری صاحب نه دوره کړې وه او سیټي کریم بخش هغه وخت کې د محمد خان صاحب جومات مشر و. مولانا صاحب چې راغی څه وخت کې نو هغه دلته په محمد خان صاحب جومات کې استاد ولګولو، طالبانو ته به سبق وایي. نو هغه سره مونږه اته کاله سبق ویلی او د هغه د تقوا دا علم چې په اته کاله کې مونږ سره اته خبرې نه دي کړي سوا د سبق ویلو نه. سبق به مونږ ووایي نو بیا به ویل چې بار کښېنئ تکرار کوئ که نه او دی به په مانځه ودرېدو، یا به درس کولو یا به مونځونه کول یا به وظایف کول. اته کاله هغه سره مونږ داسې کړي. تاسو بیا دیوبند تل کله لاړې داسې نور کوم لوی علم دپاره؟ بیا هغې نه پس دلته بالا ماڼۍ کې مدرسه رفیع الاسلام وه، یو مدرسه وه ټول پاکستان صوبه سرحد کې مدرسې نه وي. بیا هم دې کې سبق ویلو. ٹھیک شو. بیا خارجي علماء پخوا به په جوماتونو کې درس کېدو، دا مدرسې نه وي. نو ما به 3 ټایمه سبق وی. یو سحر به مسجد حبیب باچا صاحب د بالا ماڼۍ مشهور عالم و پخوانی، سحر مانځه پسې هغه په نه سبق ویلو. بیا به د غرمې د رفیع الاسلام مدرسې ته راتلم او مازدیګر مانځه پسې د بالا ماڼۍ کې تالا جومات باندې مشهور دی، هغې کې یو مولانا صاحب و، بیا به هغه نه سبق ویل. دا صرف ما دا کولو، ورځ به مې هسې نه تېروله. خیال دې راغی. بیا هغې نه پس مولانا ایوب جان بنوري صاحب د سیول کوارټرو مولانا صاحب، مولانا ادریس صاحب د تورو چې یونیورسټۍ کې اسلامک سنټر کې مو هغې دلته په دې سیول کوارټرو کې مدرسه جوړه که نه، مدرسه یې جوړه کړه نو مونږ هغې ته لاړو. دا رفیع الاسلام مدرسه چې وه دا بند شوه. نو هغه مدرسه چې وه هغې کې دوره حدیث شروع شو. نو لومبی کال خو دوره حدیث پکې زمونږ ملګري وو هغې وویلو او دویم کال پکې بیا مونږ شروع. بیا دا مدرسه چې وه بیرسکو دروازې نه دننه د غلام جیلاني صاحب جومات چې دا 2 تلاو جومات باندې مشهور. نو مدرسه هغې ته لاړه، دا کوارټر ځای تنګ و. هغې کې بیا ټول علما چې وو پکې هغه د دیوبند فارغ وو. خیال دې راغی. مولانا عبداللطیف صاحب و، کابل مولانا صاحب باندې مشهور و، محمد عمر نامه باندې مشهور و، مولانا ایوب جان بنوري صاحب دا خو د دیوبند خاص. نو دوی به بیا درس کولو. بیا دوره مونږ شروع کړه. بیا بنوري صاحب همدې مدرسه کې زه مدرس کړم. بیا 19 کاله دې کې زه مدرس. ما ټول فنون خارجي ویلي وو ځکه چې مدرسې نه وې که نه، چېرته د ټاپ عالم به زه به ورپسې تلم. یو مثنوي ما نه پاتې وه، هغې کې جبه یو کلی دی، هغې کې یو مولانا صاحب و چې د هغه تقریبا 145 سال عمر و. نو مثنوي هغه له ورتله، نور چاله نه ورتله. نو زه هغه پسې لاړم. ما ورته ویل چې ما خو فنون ټول خلاص کړي دي او دوره مې وکړه او یو مثنوي رانه پاتې ده. ویل بچیا ته به کوم ځای نه راځې؟ ما ورته ویلې چې زه به پېښور نه دارالعلوم سرحد کې مدرس یم. نو هغه ویل چې خو 14 میله دی. ویل زما وزر شته خو ته راته غاړه کېده. ویل ښه نو 1 بجې ته راځه او مونځ بدلې کې بیا به سبق وایو تر مازدیګره بیا به ځې. نو 1 بجې ته به هلته ورسېدم، روټۍ به مې هغه سره وخوړه او ماسپښین مونځ به مو کو، بیا به م سبق شروع. مازدیګر مانځه پورې، مازدیګر مانځه نه پس به بیا بجلیګر ته راتلم. هلته زه امام وم که نه، باډر لین ته مخامخ نه دی. 1.5 کال مې دا کار کړی. اوس په تمام پاکستان کې جو ګورې د مثنوي ملا به پیدا نه کړي. مولانا صاحب بیا عصري تعلیم یا دنیاوي زده کړه مو کړې ده؟ کل زده کړه په بچپن کې په دې 2 تلاو جومات کې یو پرایمري سکول و څلورمه پورې چې هغه د تورمزو حاجي صاحب جوړ کړی و. مومندو کې اوس ښخ نه دی، غازي آباد کې هغه جوړ کړی و. نو هغې علما ماسټران هم وو، علما دغه مو قرآن به هم پکې ښودو، سکول به هم پکې دا کولو. دا نصیرالله بابر هم مونږ سره پکې ملګری و. هغه ملګري ټول مړه شوي دي. بابر خو اوس مړ شو که نه، دا هم زما د بچپن ملګری و. نو د ټولو ماشومانو هلته سبق ویلی څلورمه پورې. هغې نه پس د علم شوق ته زه لاړم. ستاسو عمر څومره دی؟ تاسو خو ډېر ضعیف ښکارېد. زما څه کم 80 کاله به وي. که دا مو راته ووایي
مولانا صاحب چې تاسو سو بچی دي یا سو وسیمو دي تاسو د خپل کورنۍ پاک لکه د موږ اوریدونکو ته وایي زما درې زامن دي او درې لونه دي ټیک شو یو زوی مې معلم دی او بل زوی مې مستقریب ده عالم شي او مشر زوی زما چې دی هغه دنیایي کاروبار او لونه مې درې واده دي تاسو نوسیب هم وي نو هغه زده کړه کوي علم حاصلوي نوسی زما اکثر چې دی هغه اقرا سپیږي اقرا نه دی اوس ته وایي مولانا صاحب چې تاسو سو بچی دي یا سو وسیمو دي تاسو د خپل کورنۍ پاک لکه د موږ اوریدونکو ته وایي زما درې زامن دي او درې لونه دي ټیک شو یو زوی مې معلم دی او بل زوی مې مستقریب ده عالم شي او مشر زوی زما چې دی هغه دنیایي کاروبار او لونه مې درې واده دي تاسو نوسیب هم وي نو هغه زده کړه کوي علم حاصلوي نوسی زما اکثر چې دی هغه اقرا سپیږي اقرا نه دی اوس کم زوی چې زما عالم دی دا غزه اقرا کې قران هم یاد کی اول اقرا کې خدا قانون دی کنه چې اول په قران یاد کی بیا په لسم پورې سکول وای بیا ورته کتابونه خای نو دا غزه چې دی دا عالم زوی لارې مړی خراب وا پرون د جمعې مونږ هغه ور کړی دا څه خطبه ویلې دا زه درته نشم بل نو سیمه دی هغه محافظ دی بل دی هغه محافظ دی اقرا کې د جنکو د تعلیم پاک له تاسو سوې تاسو نوسیب هم زمان وسای چې دی هغه مفتی غلام الرحمن نه دی مفتی غلام الرحمن سره ټول مذهبي درسونه کنه زمان وسای په کې پروسه کال یوې خود حدیثو دوره موکړه نور دوه دی په کې هغه قریب دی اوس خیال دراغه یو په کې واغه حافظ شوی دا اوس واده شوی دا مولانا صاحب تاسو خو ډیر زیات بیانونه پکې سټو راځي خو ډیر وخت نه هغه بیانونه نه راځي سوجه اوجه دا چې یو خو د ملک دا خودکش دماکه او دا غمونه شروع دي په جنازو کې دماکه کیږي په جمعتونو کې دماکه کیږي خودکش دماکه زما خپل د ترور ځامن یو پلار او سالور ځامن ابل کال په خودکش دماکه کې کلی کې زموږ اوسه د دریم کنه نو لارې مړ شو سالور وړ ځامن ورسره نو حکومت چې ده په محرم او برافات جلسو باندې او پابندي لګی کنه نو بیا زما متعلق بیا ډیر یریږي کنه چې ځکه زما خپل به واکړه نو هغه جلسې راځو کالو چې باندې تاسو دغه خودکش دماکو ته چې دا په جنازو په جمعتونو کېږي دغه ته د عالم په هیڅ په کم نظر ګورئ زه دیتا په دې نظر ګورم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه حدیث دي یو دا حدیث ته چې اعمالکم عمالکم تاسو عملونه چې دي دا بس تاسو حکمرانانی بل حدیث دا دی چې کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی داسې به در باندې عمره راځي عثمان تاسو زیات دا قوم او ملک خپې جنې چې د دې څه کردار دی او د دې څه عمل دا جنازو او جمعتونو کې چې کم دماکی کیږي دا آیا اسلام ته یا د مذهب ته زیان نه رسوي زموږ مذهب خو بے دماکو خلقو تباہ کړي دي نو دماکی به تباہ کوي ته پوه شوې اوس نن اخبار کې وګوره بجلو باندې 3 یونټ یو یونټ په 3 روپے یا یو یونټ په 1 روپے وکنه یا یو یونټ په 3 روپے خیال درا دا چا کړی دي دا زموږ اعمالو کړی مولانا صاحب تاسو په خپل بیانونو کې د رحمان بابا ډیر شعرونه وایي معلومیږي چې تاسو رحمان بابا پوره مطالعه کړی او هغه نه متاثر خو بیا دغه ترخګرو د رحمان بابا قبر هم الوزول دي په بمونو تاسو په دا کله سوال د رحمان بابا کتاب چې د ما په شب قدر قلا کې یو کال نظر بندم یو شعر می ویلو چې ګرب میرو سگ وزیرو موش دربانی کند ای هما ارکان دولت خانه ویرانی کند چې پیشو د غوخي بچای او سپیس وزیری او مګه څوکیدار لا درې والا د غوخي بیړه تبا کی والله کا چاته تی کم پری دي نو هغه سی ډی والا ولیکل چې دا سګ وزیر مولانا صاحب قیوم خان ته ویلي نو جابر بلاوا هغه لونیو مو یو کال شپ قدر قلا کې نظر بند دا کوم کالو چې تاسو نظر بند رومبه کال د پاکستان جوړ شوی دا خبر وکړو مولانا صاحب د رحمان بابا پاک له تاسو سونول دغه مطابق د رحمان بابا کتاب مې حالت ټول یاد کړی دی ټیک شو اوس دلته وګورات سرویو کا د ټاپ علما یو میاو درګل صاحب د سخاکوټ اسیر مالټا چې شیخ الهند سره په مالټا کې سالور کاله کې اپ د مین رحمان بابا کلام باندې زب چې سوات ته جلسو دتلم نو 2 غنټې به مخ کې روانې دم 2 غنټې به میغه سره تیرول سخاکوټ نو زب چولې د ما ته بل چې بیجګره چپ ما کې نه قصیده وایا خیال لرا نو یو ورځ مې ورته دا اشعار وې چې اسم حاصل نکړه په شیخای په مولای کې اسم حاصل نکړه په شیخای په مولای کې پس لدې میں وار دے ہر چشی په میخانہ پام کو د منصور غندې پدار نشه رحمانا پام کو د منصور غندې پدار نشه رحمانا
ډېر د عشق خبرې مکړه نادانا دا شعر مې ورته ووی هغه داسې ناستو یو اف وکړو ما ورته ویلي دي ویلې بچیه د دې سړي یو شي ته زاریان چې نن نه دا 400 کاله مخکې دا دومره لوی علم چېرته و چې ده کړی و هغه باریکات د تصوف چې ده په یو شعر کې حل کړي دي نن نه 1000 کاله مخکې امام غزالي تېر شوی دی هغه نه دي حل کړي. مولانا صاحب څنګه چې تاسو ووایئ چې بیا تاسو سیاسي بیانونه هم ورکول او سیاسي یو ګوند سره یا پارټۍ سره مو تړون و مولانا صاحب څنګه چې تاسو ووایئ چې بیا تاسو سیاسي بیانونه هم ورکول او سیاسي یو ګوند سره یا پارټۍ سره مو تړون و سیاسي دغه کې د مولانا یوسف بنوري صاحب د کراچي ټاون پیژنې به کنه هغه به چې دلته راغی نو زه به 3 ورځې مدرسې نه چوټي کولم هغه 3 ځایونه و د کتو یو لنډي کوتل کې صاحبزاده صدیق صاحب هغه سره به شپه کوله زه به ورسره وم یو به د یونیورسټۍ مولانا اشرف صاحب هغه نامونه لاندې شل نو ویلچیر کې به ګرځېدو او د کراچۍ د ټاپ استازو د دنیا او تبلیغي جماعت کې ډېر لوی کردار و یو شپه به هغه سره او یو ورځ به شیخ حبیب صاحب جماعت د قبر سره شیخ حبیب صاحب دی لیدلی زیارت نو څه دی لیدلی باغ ناران دی لیدلی حیات آباد کې او شیخ حبیب صاحب دی نه دی لیدلی واوره مولانا یوسف بنوري صاحب شیخ حبیب صاحب زیارت چې دی دا شیخ حبیب صاحب د حضرت بنوري صاحب رحمت الله علیه 400 کاله مخکې چې تېر شوی دی د هغه خلیفه و هغې سره مقبره ده د دې بنوري صاحب هغه کې د مولانا یوسف مور خخوا دا د مور قبر ته بتلون اول به شیخ حبیب صاحب ته لاړو بیا به مور قبر ته لاړو خیال دی راغی نو یو ورځ 100 کاله دا کار شوی و کنه یو ورځ چې راووتو ما ته وایي چې یاره برادر هغه به ما ته برادر وایي برادر زه چې د مور قبر ته راشم نو ښکاره پته راته ولګي چې څه فایده راته وشوه دا مولانا یوسف بیا کراچۍ ته تلو نو ریل ګاډي کې به تلو کنه مونږ ورسره تلي وو ګاډي کې لږ ټایم و ډبه کې مونږ هم ورسره کېناست نو ما ته وایي چې برادره که ملګرتیا کې په علماو کې چا سره نو مفتی محمود سره وکړه مفتی محمود چې هغه د ټاپ درویش دی او هر وخت د هغه اسلام بس ټیک ده بس چې هغه رخصت کو رالو قاسم علي خان جماعت کې مفتی محمود صاحب بس ما لاس ولور کوم اجازه ستا مرید کړم مولانا یوسف بنوري شل کاله ما مفتی محمود سره مرګتیا کړی ده په شل کاله کې قسم درته خورم چې د ما په تیکا خوراک نه دی لیدلی 10 میاشتې وزیر اعلی ما د بنگله کې چرګ حلال کړی نه دی 10 روپۍ ورځ دغه د بنگلې د روټۍ خرچ خوټ کې دلی دال به خوړه کله به ما خام ما ته ټلیفون کو چې راځي نه ما به نه جی ول به مړای بالي وخوري ما به ورته چې بیمار نه يم چې پرهیز مې ده تا بنگله کې خوټ کې دلی دال ما ته به یې راوړل ورانه نو مولانا صاحب اوس هم هغه ګوند سره لکه جمعیت علماء اسلام سره تړون لري مولانا فضل الرحمن ملګری دا اعلان ما په دیوبند کانفرنس نو شو یې روډ باندې په دیوبند کانفرنس کې ما دا اعلان کړی دی چې ما سیاست مفتی محمود صاحب سره دفن کړی دی په قبر دا سیاست مذهب سره کوم دنیا سره نه کوم ټیک شو او 3 شیونه په قبر لا پسار وړم د شیخ الهند نظریه د مولانا حسین احمد مدني سے بیعت چې ماتي کړی دی دیوبند او د مفتی محمود شل کاله مرګرتیا بس نور بس سیاسي خلک ماترانی دی کېږي نه تاسو چې خبرو کا چې مفتی محمود صاحب ډیر عاجز طبيعت سره او داسې خوراکونه به کول چې هغه ډیر زیات عاجزي علامه مولایان خو ډیر زیات خوراکونه کوي اوس دا کوم چې سیاسي مولایان دي ډیر خوراک سره صحت ګوري نو وایي بیا مولانا صاحب تاسو چې کوم بیانونه وکوي خپل تاسو کیسټي دي تاسو خپل کوم جمعه هغه کې بیا یو خبره کیږي چې تاسو په هغه کې ډیر زیات سخت خبره کوي یعنی کنزل هم پکې باز ټیم کوي دا د خپل غصې نه کوي کدا مودت قسم په خدای دې چې دا د غصې نه په ژوندۍ کې چا په پیښور کې ثابت کړه چې بيدیګر مولا د چا واده ته تللی دی کچا دا ثابت کړه د خپل زامنو ودونه مې کړی دي کدا چا ثابت کړه چې ما یا کارت جاب کړی یا مې پیروټای ور کړی بیا منم تلم کلی ته د درې خزې مې ورته کړی دي نکاح مې تړلې ده او راوسته مې 3 لونه مې واده کړی دي ورته مې ویلي دي چې کم جنج راوستو دلته وبم نشته 2 کسه خزې او 2 سړي راشي او نکاح تړي یو ځای یعنی مطلب دا چې تاسو د درې پیدایش تاسو درکه شوی درکه پیدا شو نور خاندان مو الته اوسېږي په درکه کاغم پیښور ټول الته صرف زما پلار او نیکه چې هغه د دشمنۍ د وجې پیښور ته راغلي افریدي خو دشمنۍ ډېرې کوي کنه پیښور ته راغلي مولانا صاحب زه چې تاسو ته وګورم اوس هم تاسو په خپل دکان کې ناست یې نو په دې عمر کې یا د دې نه مخکې به تاسو خپل روزګار هم کولو کاروبار به مو کولو که صرف دغه امامتي دغه ته ناست روزګار زمانو شل 2 کاله بيدیګر کې ما هم 26 روپۍ مې تنخواه او د ورځې به مې ټوله ورځ سبقونه وي او پلار مې چې نو هغه هم په بيدیګر کې څوکیدار و
یا په دره کې زمونږ غوندې څوکونه یا په دلته پېښور کې زمونږ غوندې غریب څوکونه دا دغه زمانه وه چې خرچونو باندې پیسې نه دغه نه کېده د تاوان 3 انې سیر غوښه وه او په 2 پیسې سیر چڼو دالو نو په روژه غوندې وخت کې د 6 پیسو نیم سیر غوښه او د 2 پیسو نیم سیر د چڼو دال او هغه وخت کې به د کسابانو دومره واز د ورکوله چې ټوله کټوای به پې پخه شوه غوړو ته به ضرورت نه ستاسو کور خو ما لیدلی دی ماشاءالله ښه پوخ دی د هغې نه پته لګي چې ستاسو اوس د الله مهرباني ده تاسو باندې که ما په کورونو یوه پیسه نه ده لګولې دا راته درېوالو جوړ کړي مولانا صاحب تاسو ډېر زیات عقیدتمند دي مونږ وینو هغوی ستاسو بیانونه اوري او بعضې مسلو باندې ستاسو حواله هم ورکوي چې بجلیګر مولانا صاحب داسې ویلي دي داسې ویلي خو بیا که مونږ وګورو تاسو ته هم ګیله کوئ چې عمل پې څوک نه کوي د دې څه خاص وجه چې د وطن نه مونږ د چا د وجې راورک شوي چا سره هم دښمني وه زینګل نامه یې وه ورشه په ټول دره کې پوښتنه وکړه د هغه نوسی دلته راغی ویل استاد جي زه عالم کېږم نو ما ورته ویل چې ته څوک یې چې زه زینګل ماسا یم اپریدی ژبه کې راته ویل ما هغه زینګل چې ما پلار یې ویشتی و 15 ډزه ویل چې او بار موټر ولاړو مال کېنه دی موټر او یارېدو چې ګینې لړکۍ مې خیر کېناستو موټر کې مالګو منډۍ ته مې بوتلو قاری فیاض نه دی هغه ته مې چې مې ارباب کے قاتل کا نواسا ہے اور اس کو میں عالم بنانا چاہتا بس داخلے کو 8 کال پہ درس نظامی ہوئے په خاص نظر باندې چې 8 کال پس بیا راغی ما ته ویل چې استاد جي 8 کال خو درس نظامی ختم شو مالو دوره چېرته کې په دې مې پوه ویل زه مولانا سنجان صاحب سره بیا مې هلته بوتلو وایي چې زما د پلار د قاتل نوسی دی او دوره بدلته کوي هغه داسې وی بس نورې خبرې مه کوه هغه دې سر له یو پړک ورکړو ویل دا ستا ایمان بله څوک پیدا کړي د پلار د قاتل نوسی راولې عالم کې او دورې حدیث پې کوي دوره حدیث پې مولانا سنجان صاحب سره و بیا ما به د درې د اختر مونځ چې دی دره کې کولو د ټولې درې به یو مونځ و او به ما کولو کم از کم 30-35 کال هغه هلک ته مې وویل چې هلکه عالم خو شوې خو چې زه تقریر له د اختر په ورځ درشم نو ما ته مخامخ به کښېنې نو چې ښه استاد جي بس راته مخامخ ناست ما تقریر شروع کړو چې درېوال مې څومره کندلي دي کا کیسټ دي اورې دي حق ته حق بشي په لاره به چې راتلم سوچ به مې کولو چې زه ته ژوندی څنګه راووتم نو پام یې سوړ ما ویل کو دا پېژنو څوک دا ټول 15 لکه خلکو هغې ورته چوکته دا خو زینګل ماسای ده وایي د نیکه دې ما پلار ویشتی و که نه وایي چې وویشتی و ما دا مې عالم کړی دی ټولو غوږونه ونیو او سرونه یې ښکته ژوند داسې تېر کړی دی تاسو په بیان کې ډېر سخت هغه یو کنزل اکثر له نو دا کنزل که به کینی نو ښه به نه وه نه په دې خو ایله زه زړه یخوم یعنې ټوپک به مې ګرځولی تماچا هو ډېر خطرناک وایي په دې خپل زړه یخ کمه چې زه ما نه که ته تمامې کیسټې واورې که نه ما کیسټونه لندن ډک دی امریکا ته ډکه ده چین دی هغه ورځ سر چین نه یعنې ټوپک به مې ګرځولی تماچا هو ډېر خطرناک وایي په دې خپل زړه یخ کمه چې زه ما نه که ته تمامې کیسټې واورې که نه ما کیسټونه لندن ډک دی امریکا ته ډکه ده چین دی هغه ورځ سرچین نه سړی را لېږلی وي یو ښځې چې ستا کیسټ مې اورېدلی دی او پې لیونی شوی یم سړی در لېږم چې څومره کیسټې پېښور کې ټولې وله وره سړی دلته 115 ورځې پس راغی او ناصر کیسټ هاوس والا ته مې واستولو او هلته هغه نه 900 کیسټ یې واغست دا کیسټ ستاسو په خوښه ده کېږي او دې کې تاسو ته بیا څه ګټه میلاویږي نه مړه کیسټو والا نه پوښتنه وکړه خدا کشنې چای م را باندې سکرین چرې یو به ډېر زیات ګټه کوي کوي به نه خدای دې بیا خو بس تاسو مولانا صاحب خپله شاعري کوئ نه شاعر نه یم دا خلک چې شعرونه جوړ کړي ما ته یې وویل او زه زیات په رحمان بابا مین یم برایده خو هغه درته نه کوم اورېدونکو ته وکړئ خیر د جي که د هغې په فایده قرآن رحمان بابا ما په قبر کې م لیدلی دی جی بالکل تاسو یو بیان کې دا ما اورېدلی دی مولانا صاحب تاسو هر وخت په حکومت تنقید کړی دی په هر حکومت مو کړی دی ویم بچیا چې څه وخت کې دغه جوړ شو پاکستان او هندوستان جدا شو مهاتما ګاندي پوښتنه وکړه د جناح صاحب نه چې وټ از یور پروګرام مسټر جناح هغه ورته ویلي چې مای پروګرام از اسلام او مای پروګرام از قرآن اوس زما دا تنقید دی چې پاکستان جوړ شوی د قرآن او د اسلام په نامه دی او قانون پکې د لارډ میکالې ولې چلیږي په کار پکې شریعت وکړه فیصلې په قرآن په کار اوس یو غلا چې سړی وکړي د 10 روپو 20 کاله کیس چلیږي که نه تاریخ دی په دغه یې کېنولي دونډونه تاریخ دی د کور د وران شي په تاریخونو باندې 2-15 روپۍ نشي ګټلی نو د دې نه وخت کې خو 15 کاله د ملایانو حکومت او بیا په ضیاءالحق حکومت کې هم ستاسو ملګرتیا وه هغې دغه اسلام را نه وست زما ملګرتیا نه د ملایانو د جماعت اسلامي په ملایانو متعلق څه نشم ویلی د ملایانو حکومت
اماماتو په پښتونخوا کې 15 کال قرآن او حدیث خدای غیم پوي کړی دی او زم په پوي کړی ما دا غینه تاسو کین هغه بورای چې کینولې او دې کته مولانا صاحب تاسو دلته روزانه راځي زمينه متاو سره ډیره عقیدتمن تاسو سره راځي نو دا کورتم راځي دلتم راځي او تاسو د مخ ورځو کې خپه ماته شوی وکسه هغه الرجی راته شوی هغه الرجی بیا د خپې ته لاړه نو د خپه بیا ما اپریشن وکړو اپریشن نه بیا زمیا شی ونی ما کټ کې پرو لکه تاسو عقیدتمن تاسو ته د زمينه مو چې ډیر راځي کورتم راځي دلتم راځي دا روزانه راځي او تاسو ټیم دومره وخت ورکړئ نو زما څه کار دی روزګار یم تاسو په زرګونو مینوال دي تاسو دا خبرې بوري هغه ته څه پیغام ورکوي د مشال ریډیو په لار هغه ته دا پروګرام ورکوم چې الله پاک دې دین او دنیا دواړه ځان کې هیڅ صفت داسې نه ګورم چې زما ته سلام هم څوک ګناهګار د خدای مو او هغه د عقیدت ته نو الله پاک دې عقیدت ورته اجر ورکړي اے عاقل غوګونی سماتا مرګن پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهان بتالا شوایم تا ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو چې د قبر به نه لیدل هیچاته بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراتا په ژوندینې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا